بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه محمد شفیق. زه نن تاسو سره د خیبر پښتونخوا بجټ کال 2023 باندې غږیږم. په پاکستان کې مالی کال د 1 جولای نه شروع شي او بیا د راتلونکي کال د جون د 13 نیټې پورې وي. په پاکستان کې عام طور بجټ د جون په لومړۍ یا په دویمه هفته کې پیش کړل کیږي، یعنی لومړی وفاق خپل بجټ پیش کی او د عین وروسته بیا صوبې خپل بجټ پیش کی. خدا وری خیبر پښتونخوا د وفاق نه هم لومړی خپل بجټ پیش کړی دی. ستاسو په ذهن کې اوس دا سوال راوچتېږي چې دا بجټ څه شی دی یا بجټ څه ته وایي. نو په اسانو او مختصر الفاظو کې د بجټ تعریف موږ داسې کولی شو چې د راتلونکي مالی کال لپاره د حکومت متوقع آمدنی او د متوقع اخراجاتو بیان ته بجټ ویلی شي، یعنی د حکومت آمدنی او د حکومت خرج دې تفصیل ته بجټ ویلی شي. اوس راځو د خیبر پښتونخوا بجټ کال 2023 لا. څنګه چې ما وویل چې په بجټ کې د متوقع آمدنی او د متوقع اخراجاتو اندازې لګول شوي وي. لومړی د خیبر پښتونخوا آمدنی ګورو چې د خیبر پښتونخوا د راتلونکي مالی کال لپاره آمدنی څومره ده او د کومو ذریعو نه به دا آمدنی میلاویږي. نو د راتلونکي مالی کال لپاره د خیبر پښتونخوا ټوله آمدنی 1954 ارب روپۍ ده. نو اوس دا 1954 ارب روپۍ به دې صوبې ته د کوم ځای نه میلاویږي، یعنی د دې د آمدنۍ ذریعې به کومې وي. نو د ټولو لویه ذریعه زمونږ د صوبې هغه وفاق دی. نو د راتلونکي مالی کال لپاره به وفاق مونږ ته ټولې 1500 ارب روپۍ راکوي، یعنی 1498 ارب روپۍ به مونږ ته وفاق راکوي. د دې نه په دویم نمبر باندې زمونږ د صوبې ذریعه خپله آمدني ده. نو زمونږ د صوبې خپل آمدنی 93 ارب روپۍ ده، یعنی 93 یا 93 ارب روپۍ. د دې نه علاوه 10 ارب روپۍ به د نورو ذریعو نه حاصلیږي. په دریم نمبر باندې زمونږ صوبه مسلسل قرضې اخلي. نو د راتلونکي مالی کال لپاره به زمونږ صوبه 122 ارب روپۍ قرضې اخلي. د دې نه علاوه تقریبا 8 ارب روپۍ به زمونږ صوبې ته د بیرونی امداد ملاویږي. نو دا ټولې ذریعو نه چې دا آمدني مونږ راجمع کړو، نو د دې نه جوړیږي 1955 ارب روپۍ. اوس دا ټول حساب کتاب د آمدنۍ زه تاسو ته په پای چارټ کې ښیم، نو د هغې نه به تاسو ته ډېره ښه اندازه وشي چې زمونږ د آمدنۍ ذرایع کومې دي او د هغې نه موږ ته څومره آمدنۍ میلاویږي. نو تاسو دې پای چارټ ته وګورئ. په دې پای چارټ کې چې د کومو ذریعو نه زمونږ صوبې ته آمدني میلاویږي، نو دا ما په فیصد کې ښودلی دي، یعنی د دې ما پرسنټیج راوباسلی دی. نو دې نه به تاسو ته ډېره ښه اندازه وشي. په دې پای چارټ کې چې دا شین رنګ والی حصه تاسو ته په نظر راځي، نو دا آمدني زمونږ صوبې ته د وفاق نه میلاویږي. دا زمونږ د صوبې د آمدنۍ 85% ده، یعنی زمونږ د صوبې د آمدنۍ ډېر انحصار په وفاق باندې دی. په دې پای چارټ کې چې دا زیړ رنګ والی حصه تاسو ته په نظر راځي، نو دا زمونږ د صوبې خپله آمدني ده، یعنی 5% آمدني زمونږ د صوبې خپله آمدني ده. په دریم نمبر دا سور رنګ والی حصه چې تاسو ته په نظر راځي، نو دا زمونږ د صوبې د راتلونکي کال لپاره قرضه او بیرونی امداد دی، او دا زمونږ د صوبې د آمدنۍ 9% برخه ده. په اخره کې دا اودي رنګ والی حصه چې تاسو ته په نظر راځي، نو دا زمونږ صوبې ته د نورو ذریعو نه به آمدني میلاویږي، او دا زمونږ د صوبې د آمدنۍ 1.8% برخه ده. ستاسو په ذهن کې اوس دا خبره راځي چې دا وفاق خو زمونږ په صوبه باندې لوی احسان کوي چې دا دومره ډېر رقم زمونږ صوبې ته ورکوي. نو دا د وفاق په صوبه باندې احسان نه دی. په دې ملک کې ټولې صوبې ټیکسونه ورکوي او دا ټیکسونه د وفاق خزانې ته ځي. نو بیا چې کله د وفاق د خزانې تقسیم کیږي، نو پای کې زموږ صوبې ته خپله برخه میلاویږي. که فرض کا وفاق زموږ د صوبې د ټولو ټیکسونو راغونډولو اختیار زموږ صوبې ته ورکړي او دغه شان په ټولو قدرتي وسایلو اختیار هم زموږ صوبې ته ورکړي، نو زموږ صوبه به ډېره لویه ترقي وکړي او د وفاق 1 روپۍ ته به هم ضرورت نه وي زمونږه. خو شرط به پکې دا وي چې زمونږ په صوبایي اسمبلی کې د کار خلک ناست وي. نو اوس راځو د بجټ دویم اړخ ته، یعنی د اخراجاتو اړخ یا د صوبې خرچه. اخراجات په 2 قسمه وي. یو قسم اخراجاتو ته وایي اخراجات جاریه، په انګریزي ژبه کې ورته وایي کرنٹ ایکسپینډیچرز. اخراجات جاریه هغه اخراجات وي چې هغه حکومت یا سرکار د خپل نظام د مشینرۍ چلولو لپاره او ولس ته د خدمت فراهم کولو لپاره کوي.
لکه د صحت محکمه، لکه د تعلیم محکمه، لکه د پولیس محکمه او داسې نورې محکمې. دویم قسم د اخراجاتو دی، هغې ته وایي د ترقۍ اخراجات، په انګریزي ژبه کې ورته وایي ډیولپمنٹ ایکسپینډیچرز، یعنی هغه اخراجات چې هغه د ترقۍ دپاره کېږي. نو اوس راځئ چې دا وګورو چې زمونږ اخراجات جاریه څومره دي او د ترقۍ دپاره څومره اخراجات دي. لومړی اخراجات جاریه ګورو. نو د راتلونکي کال لپاره زمونږ د صوبې ټول اخراجات جاریه 1220 ارب روپۍ دي. د دې 1220 ارب روپو تفصیل څه داسې دی چې 613 ارب روپۍ د تنخواګانو دپاره مقرر کړل شوي دي، یعنی په دې صوبه کې چې څومره هم سرکاري ملازمین دي په ټولو محکمو کې، نو د هغوی دپاره 613 ارب روپۍ دا په تنخواګانو کې ورکړل کېږي. 160 ارب روپۍ د پنشن دپاره دي، یعنی کم خلک چې ریټایر شوی دی د هغوی دپاره پنشن په پنشن کې به دا ورکړلی کېږي 160 ارب روپۍ. 368 ارب روپۍ دا غیر تنخواهي اخراجات دي. غیر تنخواهي اخراجات هغې اخراجاتو ته وایي چې سرکاري ملازمینو ته په دفتر کې کاغذ پکار دی، پین پکار دی، بجلی پکار دا او داسې نور ډېر شي انتظامات پکار وي، نو دغه اخراجاتو ته غیر تنخواهي اخراجات ویلی شي. د دې نه علاوه 1 ارب روپۍ نور اخراجات جاریه دي. نو دا تنخواګانې، پنشن او دا غیر تنخواهي اخراجات دا ټول رقم چې مونږ رايوځی کړو نو دې نه جوړیږي 1220 ارب روپۍ. نو کله چې دا اخراجات جاریه مکمل شي نو دې نه بعد چې بیا کمې روپۍ پاتې شي نو هغه د ترقۍ دپاره مقرر کړل شي. نو د راتلونکي کال دپاره زمونږ د صوبې 414 ارب روپۍ مقرر کړي دي، یعنی په دې 414 ارب روپۍ باندې به سړک جوړوي، صنعت جوړوي او داسې نور د ترقۍ پراجیکټونه به جوړوي. نو دا اخراجات جاریه او دا د ترقۍ د اخراجات چې دا مونږ رايوځی کړو نو له دې نه جوړیږي 1454 ارب روپۍ او زمونږ د صوبې آمدني ده 1954 ارب روپۍ، یعنی زمونږ صوبې ته 100 ارب روپۍ چې دي دا اضافي دي، یعنی سیوا شوي دي. نو داسې بجټ چې پای کې آمدني زیاتی او اخراجات کم وي نو داسې بجټ ته ویلی شي سرپلس بجټ. نو دا اوسنی بجټ چې دی نو دا زمونږ سرپلس بجټ دی. د اخراجاتو دا ټول حساب کتاب زه تاسو ته په پای چارټ باندې ښیم، نو تاسو ته به ډېر په اسانه باندې اندازه وشي چې زمونږ اخراجات جاریه څومره دي او د ترقۍ دپاره څومره اخراجات دي. نو د هغې دپاره تاسو دې پای چارټ ته وګورئ. په دې پای چارټ کې چې دا شین رنګ والی څه تاسو ته په نظر راځي نو دا زمونږ د صوبې اخراجات جاریه دي، یعنی د سرکاري ملازمینو تنخواګانې، پنشنې او د سرکاري ملازمینو شاخرچې. نو دا زمونږ د صوبې د اخراجاتو 80% دي، یعنی 1220 ارب روپۍ. په دویم نمبر چې دا تاسو ته د سور رنګ والی څه په نظر راځي نو دا د ترقۍ اخراجات دي، یعنی د اخراجاتو 23% به په ترقۍ لګي، یعنی 414 ارب روپۍ. دا 23% چې د اخراجاتو دي نو دا ټولې په ترقۍ نه لګي. په دې کې ځینې خلک دي هغوی پکې خپلې برخې جوړې کړي او هغه د دې نه خپل حصه اخلي، نو دا هم د ولس سره یو ظلم دی. په دریم نمبر چې تاسو ته دا زیړ رنګ والی حصه په نظر راځي نو دا هغه 100 ارب روپۍ دي چې د اخراجاتو نه پاتې شوي دي، یعنی 15% روپۍ په بجټ کې پاتې شوي دي. نو کله چې په بجټ کې د اخراجاتو نه روپۍ پاتې شي نو هغې بجټ ته بیا سرپلس بجټ ویلی شي. دوه قسمونه د بجټ نور دي. یو قسم ته وایي د خسارې بجټ، یا په انګریزي ژبه کې ورته وایي ډیفیسټ بجټ. د خسارې بجټ هغه بجټ ته وایي چې پای کې آمدني کمه وي او اخراجات زیات وي. لکه د مثال په توګه د صوبې آمدني 100 ارب روپۍ او د صوبې خرچه 100 ارب روپۍ. نو دا 100 ارب روپۍ چې په دې آمدنۍ کې کمې دی نو دې کمی پوره کولو لپاره بیا حکومت قرضه اخلي. نو کله چې حکومت قرضه اخلي او خپل اخراجات پې پوره کوي نو دغه قسم بجټ ته بیا وایي د خسارې بجټ. او بل قسم د بجټ دی متوازن بجټ. متوازن بجټ ته په انګریزي ژبه کې وایي بیلنس بجټ. بیلنس بجټ یا متوازن بجټ هغه بجټ ته وایي چې پای کې آمدني او خرچ دواړه برابر وي، یعنی فرض کا د صوبې آمدني 100 ارب روپۍ ده او د صوبې خرچه هم 100 ارب روپۍ ده، نو داسې قسم بجټ ته بیا وایي متوازن بجټ. که تاسو دې پای چارټ ته خیال وکړئ نو زمونږ د صوبې د آمدنۍ لویه برخه د دې صوبې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې او د دې سرکاري ملازمینو په شاخرچو کې لګي. په دې محکمو د دې دومره لوی خرچې باوجود
د دې صوبې ولس د دې محکمو نه مطمئن نه دی. زمونږ د صوبې په هره محکمه کې رشوت دی او دا حقیقت دی. د دې سرکاري محکمو او ادارو نه دا سرکاري ملازمین په خپله مطمئن نه دي. لکه زه به تاسو ته د سرکاري سکول د استاد مثال درکړم. د سرکاري سکول استاد چې سحر شي نو د خپل ماشوم پرایویټ سکول ته ولېږي او په خپله باندې سرکاري سکول ته لاړ شي. نو د دې ادارو خلک په خپله باندې د دې ادارو نه مطمئن نه دی. نو عام ولس خو د دې ادارو نه د سره هم مطمئن نه دی. نو ساده چې دا وګورو چې زمونږ د صوبې دا بجټ سرپلس دی. نو دا څنګه سرپلس دی؟ زمونږ د صوبې د راتلونکي مالي کال لپاره ټوله خرچه 1454 ارب روپۍ ده او زمونږ د صوبې د راتلونکي مالي کال لپاره ټوله آمدني د قرضو نه علاوه 1423 ارب روپۍ ده. یعنې زمونږ صوبې ته د 11 ارب روپو کمې دی د خرچې پوره کولو لپاره. یعنې زمونږ صوبې ته 11 ارب روپۍ قرضه اخیستل پکار وو. لیکن صوبه د 11 ارب روپو په ځای باندې 122 ارب روپۍ قرضه اخلي. دا دومره ډیره د ضرورت نه زیاته قرضه اخیستل د دې صوبې د ولس سره ظلم دی. ځکه چې دا قرضه وزیر اعلی یا وزیر خزانه د خپل جیب نه ادا کوي بلکې دا غریب ولس یې ادا کوي. په خیبر پښتونخوا کې سرپلس بجټ پیش کول دا د دې صوبې په حق کې نه دي. د خیبر پښتونخوا په هر ضلع کې د ترقۍ پراجیکټ جوړېدلی شي. خیبر پښتونخوا د قدرتي وسایلو مالامال صوبه ده. د دې قدرتي وسایلو نه د فایدې اخیستلو لپاره که متوازن بجټ نه وي نو د خسارې بجټ پیش کول پکار دي. او بله خبره دا ده چې زمونږ په صوبه کې په زرګونو ځوانان بېروزګاره دي او بجټ سرپلس دی. په زرګونو ماشومان د سکول نه بهر دي. څوک په بازارونو کې کار کوي، څوک خیر ټولې په بازار کې او بجټ سرپلس دی. او زمونږ د صوبې وزیر اعلی صاحب په فخر سره وایي چې ما سرپلس بجټ پیش کړی دی. نو دا سرپلس بجټ چې دی نو دا خو په قرضې اخیستلو باندې سرپلس شوی دی. کو دا پرس کا په خپل آمدنۍ باندې سرپلس وی نو بیا به ورته مونږ هم شاباسۍ ورکړی وو. په آخره کې به زه تاسو دومره ووایم چې په پاکستان کې که د صوبې بجټ وي او که د وفاق بجټ وي دا بجټ په اسمبلو کې چې کوم خلک ناست وي دا دیو نه جوړوي. ذمواري د دیو ده او دیو دا ذمواري نه ترسره کوي. دا بجټ بهر بل څوک جوړوي. د دیو په بجټ کې صرف دومره کردار وي چې دیو ته بجټ کاپي ورکړي او وزیر خزانه راشي او هغه بجټ ولولي او دیو پکې په یو بل پسې یو څو چغې وباسي او بیا ټول په شریکه باندې لاس پورته کړي او بجټ پاس کړي. دا و د خیبر پښتونخوا بجټ کال 2024-25. تل دې وي خیبر پښتونخوا. د الله په امان.